إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان معزز محترم ورونو د دین اسلام د پاره خلق ډیر زیات قربانین ورکړي دي. او په دین اسلام کې اوچتي هستې تیری شوې دي. د دین اسلام خدمت ډیرو خلق کړي د اکثر خدمت علماء کرامو کړي. امام مسلم رحمت الله علی یو چته هستی دا په دین اسلام کې ډیر جلیل القدر دیندار متدین زاهد عابد او یو لوی محدث تیر شوی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین خدمت د دین اسلام خدمت امام مسلم رحمت الله علیه ډیر خف اخلاص او په جد و جهد او په کوششونو سره کړی دی. دا وجه ده چې رب العالمین هغه ته د مسلمانانو په زړونو کې ډیر مقبولیت ورکړی دی. د دې مناقبو کې دا خبره کافی ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چا باندې چې رب کائنات د خیر اراده وکي
نو هغه ته په دین اسلام کې پوهه نصیب کی، هغه عالم دین جوړ شي چاته چې الله د خیر اراده وکړي. بل حدیث ده خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین شخص پتا سکی افضل انسان هغه څوک چې د قرآن تعلیم وکړي، په خپل د قرآن تعلیم وکړي او به بل ته هم وښيي. همدا خلق دي، همدا علما دي چې رب العالمین نه یریږي. فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم، اوچتئی درجه رب العالمین د هغه مؤمنانو مسلمانانو د تاسو نه چې مؤمن مسلمان د الله ول درجه اوچتي، والذین اوتوا العلم درجات، او هغه خلق چې الله غي ته علم ورکړي دي ناغه په درجو باندې دغه بلند شي اوچتي شي. نو عالم دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین خادمان، د دین اسلام خادمان دا علما دي. امام مسلم رحمت الله علیه د دلن نسب او کنیه ابو الحسین، ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کرشان القشیری العامری، دا نسابور کې په 206 هجری کال کې پیدا شوه. نسابور خراسان کې دا علاقه اوس په ایران کې شامل ده. هغه حدود کم چې د ترکمنستان او د روس حدود دي ما علاقه کې پیدا شوه ده. عربي قبیله ده، پیدا شوه الته ده، خو قبیله او کورنۍ عرب دي. 206 هجری کې پیدا شوه ده، 820 میلادي سره سمون خوري، او به په 201 هجری کې دا وفات شوه ده. 55 کال عمر لري. الله د په عمر کې داسې برکت اچولې چې د په اتکلنۍ کې تعلیم شروع کا. اولنې استاد خپل پلار او والد سے بھی، او به د حدیث او تعلیم شروع کورون. اتکلنۍ کې هغه شروع کړ احادیث به زده کول. هغه وجه و چې د مور او پلار دعا ور سره و، او د دین سره ډېر حرص او اخلاص و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره احادیث او کوشش دا کو چې هغه یاد کی. نو دا و چې رب العالمین دته دا توفیق ورکړ چې مسلم شریف ولیک. مسلم شریف قرآن پسې بخاری شریف دی، به ور پسې مسلم شریف دی. دا دریم کتاب دی چې رب العالمین د خلقو په زړونو کې ورته مقبولیت ورکړی دی. کوم حدیث چې په بخاری مسلم کې راشي دیتا متفقن علی حدیث ویلی شي، چا پای کې به خلاف نه وي. نو ډېر په سختو شرایطو کې د خپل تعلیم سرته ورسو، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث به یادول، حفظ کول به مختلف ملکونو ته، خراسان کې، عراق کې،
مصر ته مکه مدینه ته د ټولو ملکونو ته د هجرت کړی دی د نبی علیہ السلام د احادیثو د حفظ دپاره. علما لیکي چې هغه احادیث چې امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي دي وایي چې 12,000 احادیث دي سره د مکرراتو، بعضې احادیث مکرر راغلي دي. کله کله امام مسلم شبد څه کوي چې یو حدیث په مختلفو سندونو سره ذکر کوي، یو حدیث مختلفو سندونو سره ذکر کوي، مختلف استادان لري. نو په مختلفو سندونو سره د نبی علیہ السلام نه چې روایت کی یو سلسله کی یو قسم خلک داغه نه روایت کی، بیا مغه حدیث د بل نور علماي او استادان نه په بل سند سره نبی علیہ السلام ته ورسي. دون احتیاط دغه علماو کړه دی ورونو د نبی علیہ السلام په احادیث کې. الله هغه وخت کې خلق پیدا کړیو چې د دروغ حدیثونو به جوړول او نبی علیہ السلام ته به منسوبول. هغه وخت کې د خلکو علما چې دروغ به ویله کمزوري و پکې، خو دې علما او محدثینو د هغې نه روایتونه نه دي بلکې خلق به یې راول چې ګوره پلانې سړی دروغ وایي، د دې نه د نبي علیہ السلام حدیث یاد نه کوي، او که په کم سند کې به هغه سړی و چې هغه به دروغ ویله دی به په خپله هم هغه حدیث نه نقلو. وایي به د دې حدیث په سند کې په راویانو کې یو سړی دی دروغجن دی، یو سړی دی مخکې ښه و خو چې سپینګیری شو بوډا شو ذهن کار نه کوي، خبرې ګډې وډې کېږي ته نه. وایي دا آخر وخت دې حده پورې احتیاط کوي چې دې سړي دا حدیث په آخر عمر کې روایت کړی دی، نو اختلاف به پرې راته نه بیا هم ته نه روایت نه کوي، دونه احتیاط کوي. دې وجې نه علما لیکي چې دا حدیث کله کله موږ تاسو ته ووایو چې ګوره دا حدیثونه دي خو ضعیف دي. ولې الله هر وخت کې علماء حق پیدا کړی دي د ضعیف حدیثو بیان کړی دی چې دا ونه مني. هغه خلک چې هغه ضعیف احادیث بیانوي، هغه راوین چې کمزوري دي او هغه باندې انتقاد کوي، هغه علماو کې یو امام مسلم رحمت الله علیه دی. الله ولدا توفیق ورکړي. نو دې وجه نه الله د مقبولیت هم په عالم اسلام کې د مسلمانانو په ذهن کې اچولې ده. دغه سره مسلمانانو کې چې هغه مسلم شریف نه پیژني نه وي. دی وخت ډېر ډېر جیداد والا مالدار خلک طاقتور خلک تیر شوي دي، خو لیکن څوک نه پیژني. خو امام مسلم رحمت الله علیه چې قرباني کړې ده او د دین خدمت یې کړې ده، نو مسلمانانو کې بد سره نه چې امام مسلم نه پیژني. دا کتاب صحیح مسلم څوک نه پیژني، داسې به څوک نه. وایي دا حدیث د نبی علیہ السلام روایت چا کړی دی؟ مسلم شریف امام مسلم ذکر کړی دی. نو کله چې د نبی علیہ السلام ذکر کیږي چې دا د پیغمبر علیہ السلام خبره ده او دا چا ذکر کړی ده؟ دا امام مسلم ذکر کړی ده. نو دا شرف د ده دپاره چې د نبی علیہ السلام سره یو ځای د ده ذکر کیږي، دا د ده دپاره کافي ده. 201 کې وفات کیږي. ورو څو کال بعد نبی علیہ السلام نه د هجرت نه وروسته دغه دا هجري سنه ده او دن الله د دین خدمت اخلي ور سره پیژني. ولې ځکه د دین خدمت کړي، د قرباني کړي ده، د الله او رسول سره اخلاص کړي ده، ټول عمر په دې کې مصرف کړو. وای چې د 3 لاکھ نه دا صحیح مسلم دا کوم کتاب چې د مسلم شریف 3 لاکھ احادیث نه را جمع کړي ده، مختصر کړي ده. 3 لاکھ احادیث هغه ته سندن او متن یادو. دا قربانی د لپاره کافی ده. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. بل مبارک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
همیشه به امام مسلم رحمت الله علیه سره شاګردانو جمعات کې بناسو د په خپل چې کله طالبونو جمعاتونو کې به د علماونو احادیث یادول او چې کله د خپل شیخ شبه به سره شاګردانو جمعاتونو کې بناسو مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله نجم کیږي یو قوم دا الله په کورونو کې یو کور کې دا الله د کورونو نه یو کور کې چې یو قوم راجم کیږي یتلون کتاب الله دا الله کتاب لولي ويتدارسونه فيما بينهم خپل منځ کې داغه تدریس کوي یو بل ته خیر یادوي نو فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا نزلت عليهم السکینه فدی باندې بس سکون و اطمینان الله نازل کی زړه کې به سکون و اطمینان وغشیتهم الرحمه رحمت په داخله دا الله پر رحمت کې بدوش دا خلق چې د الله تعلیم کوي د دین دا د الله په خپل رحمت کې وذكرهم الله في من عنده الله بد دې خلق ذکر کوي نمونه به اخري هغه قیمتي او نوراني مخلوق کې چې د الله سره څو یادېږي بچي فلان ابن فلان فلانه سره دا د الله د کتاب تعلیم کوي د نبی له صلوات و سلام د احادیث او تعلیم د الله د دین تعلیم کوي زما معزز ورونو یو راوی د کثیر ابن قیس نومیږي تابعی ده فرمایي کثیر ابن قیس سے فرمایي چې زه د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ سره په جمعات کې په دمشق کې ناست وم یو سره راغه و ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې جناب زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خار نه راغلم ما د مدینه منوره نه دمشق پورې سفر کړی دی خو سفر می د دنیوي حاجت د فاره د تجارت د لین دین د فاره د بزنس په خاطر باندې نه دی کړی زراغره مفدی خاطر باندې چې ما ته رسیدلی دي چې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک حدیثنا حدیث بیانې نن د مدینه منوره نه راغلم چې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیانې چې زه د تا نه هغه حدیث یاد کړم د مدینې نه د شام پورې ورونو څلور پنځه ورځې پیدا مزل دی نو صحابه کرام هغه وخت په دنیا کې خوارشیو الله پاک داسې خلق را پیدا کول چې کم کم زیل بتلل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مبارک خبرې هغه احادیث به یادول حفظ کول نو دا سره ورته وای چې زه کم ځای نه راغلم د مدینه منورې نه نو زما معزز ورونو دغه مسافر ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي انی جئتک من مدینه النبی صلی الله علیه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زنند مدینه منوره نه راغله مستخوات ما ترسیدلی دي چې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک حدیثنا د یو حدیث بیان کړي د دنیا د غرض او دنیا د لالچ د وجنه د ګور ما سفر نه دی کړی زرا غلم خاص دې د فارا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث حفظ او یاد کما
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دے مسافر ته یو خوش خبری اوره او ته فرمایي چې یاد لرا ما د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناورید لیدی هغه فرمایله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې څوک په دې لار کې وځي چې هغه د نبی علیہ السلام حدیث یادوي هغه لار کې چې څوک وځي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین یادوي دا حدیث یادوي نو الله به انسان ته د جنت لارې آسانی کی او وہ فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی ددی طالب العلم دفارا وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم نورانی مخلوق فرشتي خپل وزن په ځمکه باندې خوري دي دفارا چې دا طالب العلم باغ باندې روان شي او قدمونه ور باندې ګدي نورانی مخلوق دا طالب العلم د پاره رب العالمین مسخر یورونو نن سبا خلق کوشش کوي چې خپل فرشونه خپل دیرو بیٹو کولونه لوالي د پاره چې د مجلس او بیٹک او حجره د خیسته ښکار شي خپل کمرې د پاره د خپل کور د پاره خیسته فرشونه لیو باندې ګرځي خو لیکن دا طالب العلم دا سی فرشنو باندې ګرځي چې هغه نورانی مخلوق دی ورونه خلق دی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دسی مخلوق دی چې رب العالمین نافرمانی نه کوي چې او رب العالمین و یغ باندې عمل کوي الله اکبر دا سونه شرف دغه انسان د فار دی الله دې منګ او تاسو صحیح طالب العلمان جوړ کړي نو خلق سفر کوي میډیکل دفار سړی لګي د خرچم کوي مصرفم کوي رشوت مور کوي چې زما زوی په کانکور امتحان کې کامیاب شي او د طب کالج تلاړ شي میډیکل کالج تلاړ شي بل کوشش کوي رشوت ور کوي چې انجینری تلاړ شي بل کوشش کوي رشوت ور کوي چې زراعت تلاړ شي خو د دین د لپاره کوشش دا اوس کم دی دانو چې یو کل دارالعلوم کل مدرسه وګوري چې زما زوی په کې صحیح د الله او رسول تعلیم پکې وکړي او به متاسفانه دا څه ته ولګي چې روزانه به سوالونه کې داخله په سوال باندې وشي چې حرام وظیفه را غونډي او خوري راغنه به د خیر تم چې ته پیدا شي متاسفانه منګه چې د خپل علماونه ګیله لرو او الله غي ته توفیق نه ورکړي چې دا د حق بیان نه کوي ولی خېټو کې حرام پراته یو سره چې حرام خوري حرام خوري هغه به کله د حق بیان وکړي الله توفیق دغه سړي نه ورکړي نو د ابتدا نه په حرام باندې شروع کوي نو بیا وایي چې والله موږ ته هم لا چې دا خبره نه ده کړې د دې مسلې بیان نه کړي نو د ابتدا نه چې سړی په حرام باندې عادت شي کله به الله پاک هغه ته الا ماشاء الله یو سړی توبه وباسي الله دغه د دین خدمت اخلي نو ورونو به دغه حدیث مبارک کی راځي چې هغه ماهی چې په بحر مینځ کې هغه دعاګانې کوي دغه سړي د پاره چې دا دینی تعلیم کوي ویا الله گناہوں تو معاف کے درجی بلند کے اللہ مصیبت نے فامان کے اللہ مزید توفیق و تور کے نو آغا کبان چی پا بحر مینز کی فرات دی دغا دعاگانی دی طالب العلم دفارا کے اللہ تا آغا مسخر کری
بے فرمائی کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. دا عالم فضیلت عابد انسان دیندار متدین زاهد عابد چې 15 وخت د جمع پابند دي تهجد تر نه قضا کیږي دغه عابد انسان باندې دغه عالم دون فضیلت ده لکه سپوږمۍ چې په ستورو باندې څومره فضیلت لري. یو اسی عام سړی دی چې هغه کله مونږ کړی دی او کله نه دی کړی، کله جمع ګیر کړی دی او کله جمع نه دی ګیر کړی. د سهار مونږ ته اکثر پات یو هو د سړی دی نه هغه سړی چې د 15 وخت جمع د 15 وخت با جماعت مونږ کې د تهجد مونږ نه قضا کیږي زاهد عابد دی دی باندې د عالم فضیلت څومره دی لکه سپوږمۍ چې په ستورو باندې افضل او بهتره ده. وان العلماء ورثه الانبیاء، علماء د انبیاء وارثان دي. کوم علماء؟ حق فرس. الله دې موږ او تاسو اهل حق کې راولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. یا الله کوم خلق کی تشریف فرما دی یا الله د دین دنیا خیسته کی الله قدمونه د ایمان په تله کې واچه الله تله د میزان درنه کی یا الله د عذاب قبر نه په امان کی یا الله جنت فردوس ول نصیب کی الله د مصیبت او آفتونو نه وساتي الله بچی دیندار متدین کی الله د سر و مال حافظ ناصر شي الله که په کور کې بیماری نه توله بیماری خکې الله که مریضتیا لري الله مریضتیاګانې ولخې کې الله که څوک قرضونه لري قرضونه پچا باندې الله توله دغه اسباب محیا کې د قرضونو نه اخلاص کې الله د آفتونو مصیبتونو نه اخلاص کې الله د سر و مال حافظ ناصر شي الله کده چا په ځړ کې شرعي حاجتي یا الله ته هغه حاجت پوره کړي الله کله چا بچی ته ضرورتي الله توله بچي ورکي الله کو څوک دیندارن لور واړي الله توله دیندار لور ورکي الله بچی ټول ستا تابعدار او د خپل مور او پلار تابعدار کی. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سووا صفوفكم رحمكم الله.